د 2019 نړیوال جام سیالیو په دوام 29مه سیالۍ د افغانستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د افغانستان په زړه پورې توپ اچونه هند د 215 منډو هدف وټاکه. د هند او افغانستان لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام په 29مه سیالۍ کې افغان لوبډلې په زړه پورې توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړه. هند لوبډلې چې لومړی توپ وهنه وکړه په ټاکلو 50 اورونو کې د 8 ویکټو په سوځېدلو 240 منډې جوړې کړې. دوی لخوا ویرات کوهلي او کیدر جادو نیم اصلي ووهلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لخوا تر ټولو غوره توپ اچوونکی مجیب زدران و چې اقتصادي توپ اچونه یې وکړه او په خپلو 10 اورونو کې یوازې 26 منډې ورکړې. د کرکټ نړیوالو شورا په وینا چې مجیب زدران او روهیت شرما د روان نړیوال جام په تر ټولو غوره توپ وسوځاوه. په افغان توپ اچوونکو کې مجیب یوه، محمد نبی 33 منډو په بدل کې 2، رشید خان د 38 منډو په بدل کې 1، افتاب علم یوه، ګلبدین ایب 2 او رحمت شاه هم یوه ویکټه واخیسته. افغان توپ اچوونکو خپل مسولیت په غوره توګه ادا کړ او په ځواب کې د افغان توپ وهونکو چې څه ډول ضرورت په همغه شانتي خپل مسولیت ادا نه کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین ایب د 9م پوزیشن څخه اوپننګ ته ورسید او د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې سره د لوبې کولو کې په اوپننګ کې راښکاره شو. د افغانستان توپ وهونکو حضرت الله عزازی په 24 بالونو 10 منډې وکړې، یوه څلوریزه پکې راغله. همداشان ګلبدینې په 42 بالونو 28 منډې وکړلې او همداشان رحمت شاه په 43 بالونو باندې 14 منډې او ورپسې حشمت الله شهیدي هم په 15 منډې وکړې. اصغر افغان بیا په 19 بالونو باندې 8 منډې وکړې او نورو لوبغاړو هم چندان لوبه ونه شوه کړای چې په دې سره افغانستان دغه لوبه هم وبایلله.